بسم الله الرحمن الرحيم. آنلاین بزنس د شریعت په اصولو کې جایز دی، خو دا چې اوس په هر اونۍ کې نوي عنوانونه د آنلاین بزنس راځي، نو موږ یې پوره تحقیق کوو، بیا شرعي فتوا ورکوو. د EGI GPT-4 په هکله موږ ته افغانانو ویډیوګانې رالیږلي دي او موږ هم خپل تحقیق کړی دی چې دا څنګه آنلاین کاروبار دی. داسې نامعلوم آنلاین بزنس د اسلام په رڼا کې ناجایز دی. مخکې موږ د پرسش په هکله فتوا صادره کړې چې ناجایز دی. په دغه EGI GPT-4 آنلاین کاروبار کې دغه شرعي مشکلات شته. لومړی، په شریعت کې به کاروبار یا مضاربت وي یا شراکت، خو په دغه EGI GPT-4 کې نه مضاربت شته نه شراکت. دوهم، په دې کاروبار کې لومړی تاسو ډالر جمع کوئ چې په $40 کې $1 ګټه درکوي، همداسې ښکته پورته. دغه معلومه ګټه سود یا ربا ده. دریم، ځینې دا دلایل وایي چې معلومه ګټه نه ده، کله لږه وي کله زیاته، خو بل مشکل دا دی چې تاسو دغه ډالر ورکړي دي، نو دغه کمپنۍ ولې تاسو ته تل ګټه درکوي او ولې تاوان نشته؟ حال دا چې په شرعي مضاربت او شرکت کې تاوان او ګټه دواړه شته، نو ځکه ناجایز دی. څلورم، تاسو چې دغه ډالر ورکړي دي، آیا تاسو خبر یاست چې دغه کمپنۍ ستاسو په پیسو څه کار کوي؟ نه، هیڅکله نه. کفري کمپنۍ په مجموع کې د نورو سره سود کوي چې دا حرام دی. که چیرې دغه EGI GPT-4 کمپنۍ ستاسو ټوله سرمایه یوسي، تاسو یې له چا غواړئ؟ آیا فزیکي یو شخص شتون لري چې ستاسو تاوان درکړي؟ نه، هیڅکله نه. دغه کمپنۍ هم د نورو په شان یو څه وخت به سود یعنې ربا درکړي، بیا به ټولې پیسې یوسي، نو ځکه دغه کار شرعاً ناجایز دی. شپږم، کله چې ته یو چاته په شراکت یا مضاربت روپۍ ورکوي، باید ته په دې خبر اوسې چې دغه زما شریک زما په پیسو حرام کاروبار کوي، او که حلال. که حلال کوه جایز دی، او که حرام کاروبار کوه دا ناجایز دی. دا چې د کمپنۍ په اصلي کاروبار څوک نه دي خبر، صرف تا ته وایي چې ما ستا په پیسو دغه خیالي شی رانیولی او په دغه خیالي قیمت مې خرڅ کړی دی، دا د ګټه ده. دغه کاروبار د شریعت په رڼا کې ناجایز دی.